السلام علیکم. که تا ته زه دا خبره وکړمه چې د ډېرو اوبو د څښلو د وجې یو انسان ته مرګ هم واقع کېدی شي، نو کېدی شي ته دا خبره نه منې. ځکه چې ته په معاشره کې دا خبره اورې چې اوبه څومره ډېرې څښلی شي، څښه، د دې فایدې تا ته ډېرې زیاتې ښایي، خو تا ته یې اوس اورې د دې نقصان چا نه دی ښودی. خو که زه تا ته ووایم چې دغه اوبو دا یو کس مړ کولی هم شي او یو کس ته داسې قسم حالات راوستی شي چې هغه د هغې کس په حق کې بهتر نه وي، او په ثبوت سره یې درته ووایم نو کېدی شي چې بیا ته ومنې. هایپونیټریمیا ته لومبی وپېژنه چې هایپونیټریمیا څه ته وایي. په دې منتې ما د دې نه مخکې یو ویډیو ریکارډ کړله، خو بیا به ته ځان پوه کړه چې هایپونیټریمیا څه شی دی. هایپونیټریمیا دا هغه حالات دی، هغه کنډیشن دی چې کله د انسان په وجود کې په وینه کې د سوډیم لیول کم شي. دا سوډیم یو عنصر دی، یو ایلیمنټ دی چې کله دا د انسان په وجود کې کم شي نو دې حالات ته ویلی شي هایپونیټریمیا. اوس دا کمیږي کله چې اوبه سیوا شي په وجود کې نو سوډیم کم شي او دې حالات ته بیا ویلی شي هایپونیټریمیا. تاسو له زه یو اسان مثال در کومه. دا سوډیم په مالګه کې موجود وي. اوس یو کس ته نیم ګیلاس اوبه یې راواغستې او په هغې کې یو چمچ مالګه وغورځوله او دغه کس د اوبه ټیسټ وی، نو دا به ده منتې ډېرې زیاتې نمکینې لګي. اوس پکې ده نیم ګیلاس اوبه نورې وغورځولې، یعنې یو ګیلاس اوبه شوي او حقا یوه چمچ مالګه په دې ګیلاس کې موجود ده. بیا د اوبو ټیسټ وی ویې څکلی نو ده باندې به دا نمکینې لګي، خو د هغې لومبنو اوبو سره کله چې د دې موازنه وکړي نو کمې نمکینې به په ده باندې بیا لګي. اوس که ته دلته کې وګورې مالګه په اړومبنو اوبو کې یو چمچ وه، دلته کې مالګه یو چمچ ده، خو اوبه سیوا شوې. نو اوبه سیوا شوې نو د هغه څیز اثرات یې څه کړو؟ کم کړو. نو داسې کله چې په وجود کې اوبه سیوا شي نو د دې سره سوډیم کمیږي او تاسو ته مې وویل چې دې حالات ته ویلی شي هایپونیټریمیا. اوس چې کله هایپونیټریمیا یو انسان ته راشي نو په دې حالت کې به ده ته د هایپونیټریمیا چې د بیماري نه ده پخپله، خو د دې نه تا ته نورې بیماریانې لګېدی شي. د دې په وجه کله چې هایپونیټریمیا راغله نو د دې په وجه باندې تا ته نورې بیماریانې بیا لګېدی شي. یعنې مطلب اوس ګوره، کله چې هایپونیټریمیا تا ته راغله په تا باندې به الټۍ راځي، په تا باندې به سر درد راځي، ستا دماغ هم پړسېدی شي، د دې سره سره تا ته مرګ هم واقع کېدی شي. د مرګ واقع کېدو ته زه تاسو له ثبوت در کوم. په سایډ کې تاسو دا تصویر اینئ. دا په امریکا کې یو شو وه، 12 جنوري 2007 کې دا شو وه. په دې شو کې دغه مقابلې نوم دی هولډ یور وي فار وي. د دې یو وي نه مطلب واړه بول دي او د دې بل وي نه مطلب ګټل دي. تاسو خپل بول ایثار کوئ، واړه بول، او وګټئ. مطلب څه چې اوبه په دې شو کې په دې مقابله کې 18 کسانو شمولیت کړی او په دې کې به هر یو کس اوبه ډېرې زیاتې څښلي. نو په دې کې دا یوه جینۍ ده، تاسو په دې تصویر کې اینئ. د دې نوم دی جینیفر اسټرنج. اوس دې جینۍ ډېرې زیاتې اوبه څښلې وې. کله چې دا مقابله ختمه شوه، دا شو ختمه شوه او دا جینۍ کور ته لاړه، دا جینیفري اسټرنج چې ده، نو د دې په سر باندې درد راغی، الټۍ پې ولګېدې او لږ ټایم پس مړه شوه. نو د ریپورټسو مطابق
ډاکټرانو دا د هایپونیټریمیا په کیس کې وشته. یعنی مطلب دا دی چې د په وجود کې سوډیم لیول چې دی هغه ډیر زیات کم شو. د دې په وجه باندې د دې مرګ واقع شو او مړه شو. زما د خبرې مطلب دا دی چې هر کار چې مونږ کوو کنه نو دا په نارمل طریقې سره کول پکار دي، نه د حد نه سیوا کول پکار دي او نه د حد نه کمول پکار دي. لکه زمونږ په ذهنونو کې د بعضې څیزونو په باره کې دا غلط فهمي پرته ده، که دا کار مونږ څومره کوو نو د دې مونږ ته فایده ده، نقصان نشته. کوم کار چې ته د حد نه سیوا کوي د هغې به تا ته نقصان وي. که هغه د پیغمبر سره محبت ولیدی، لکه بعضې عیسایانو عیسی علیه السلام سره په محبت کې دومره لاړو چې هغه نعوذ بالله عیسی علیه السلام یې الله زوی وګڼو، الله زوی ته جوړ کړو. دا څه دا د حد نه وتل دي، د حد نه تجاوز کول چې دي د انسان لپاره ډېر نقصان دی. داسې قرآن کې هم راځي که نه، کلو واشربو ولا تسرفو، وخورئ وڅښئ د حد نه تجاوز یعنې اسراف مه کوئ. نو داسې دا موږ ته د هر څیز یو حد هول دی. نو د هر څیز چې کله موږ په لیمټ کې د هغې خیال ساتو نو موږ به د دې نقصانونه بچ شو. اوس د دې خبرې سره څوک اګري دي، څوک ورسره اتفاق لري، په کمنټ کې راته ووایئ. والسلام.